ظالم بچی داسې کېده ځان پالسي کومه څه په کم عقلم سر دی یار پرېږده زه تنګ شوی ماله ټیکټ وکړه یا پرېږده ځان پالسي راځه کنه یاره ناوخته دی ایرپورټ ته تګ هم دی دعا کوه لاړم زړه ښکته پورته نه کړې ښه لاله خفه راخفه نه شي مسافري دونه ګران کار نه دی راځي ورشه حاجي روان شو زویا او دا جګونه روان شوم بس دعا کوه که نه چې انشاءالله هله به کلي ته راځم چې دا کلي کې تا څومره جایداد ښکاري که نه دا ټول به زه ستا په نامه کوم د دې تربوران د سیالی کوم به دی انشاءالله دا جګوله بس مال اجازت راکړه که نه او مهرباني به وکړي چې یو بینک اکاونټ به جوړ کړې او هله به دې کلي ته راځم که نه چې د پاکستان کار دادا دې خو ګوره ما له په درو سترګو والا موبایل هم راوړی او 125 موټرسایکل له باندې پیسې هم رالیږي صحیح ده صحیح ده ایفون به دې کوم که ما بس اوس ډېره دعا کوم چې الله दाता चिज़ी माँ 50 मारे माँ पबी नंगा खल्क मोस पारा मयाना जमो साफर दा बलवतन शुमा یا ځانه څنګه دی لکه در دې خوښ شو که نه قطر خو مې دومره خوښ شو که نه په دې کې ورته چې مزې دي والله چې او که نه دا ګوره ته ګوره دا د پیسو هغه ونه راښه وګوره ورته ورپسې مو ته نه نه صبر وکړه صبر بیا به وروسته راتګلی وعلیکم السلام یو څنګه دا جګوره زه ژوندی په کار یم که نه نو ما نه ټیکټ نه پیسې راوړېږه والله دلته کې د انمړو قسم یو لسته نیزې ښکته راکوی شوی دی خلک سم سیز دي یزدونو په پاکستان کې هم ګرمي ده که نه تا خدای په شرمونو شرمو ته خو ما دې قام ته شرمې تا خو وایي چې زه به داسې کوم او داسې به کوم دی شرمېدلیا لکه نه دا جګوره که نه ماله د خدای ناظر وکړه یار ما نه پیسې راوړېږه مړ کېږم درته والله کلي کې نه دي سوات کې هلته کې کاڼي دي قیمتي کاڼي بس هغه کې به بس کودایي به کومه ځانه به کاڼي خرڅومه خیر به غونډم په پاکستان کې او ما دلته نه ولګېږه سامنې وشوې ده زه خودکشي کومه بس یار الله خودکشي کوم دا ټوله ته به ما رسه پوره وکړې یو لس پیرې خو که خودکشي کې خو ځان مړ کې بند که یا لکه ظالم بچی داسې کېده ځان پالسي کومه نو دا خلک ځان داسې پانسي کوي دا خو به دې مری ته اچولو چې ځان دې پانسي کو مری ته مې واچولو خو بیا مې ساه بندېده ته وګوره ماله څه په کم عقلم سر دی یار پرېږده زه تنګ شوی ماله ټیکټ وکړه یا پرېږده ځان پالسي ما ایفونو شکر وباسه چې ژوند دی راورسېدم تا سره د ایفونو غم دی ما داسې کلونه تېر کړي دي دا جګونه دا جګونه په خیر میرا دونه قرضون چې په ځان ناواړولې نو مخکې به کیس لار دې څه ده دا جګوله صرف او صرف یو درواله تماشه راډواله ته بیا ګوره چې زه را قرضې څنګه ختموم زوی هغه څنګه
ډایرکټ زما او د ماماګانو د خپلې مورې ساله ډېره ده نو ته خبره خو دې وکړه راشه چې په ژوند کې په پیره ځل خبره وکړه